السلام علیکم، زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ پښتو پوینټ ټي وي. کتونکو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو اهم خبر در رسوم. سعودي عرب په اسرائیل باندې لویه حمله وکړه. دا سعودي عرب دې پیل کې یو خطه پوره دنیا حیران کړه، نو بل خوا د فلسطینیانو زړه وګټه او عالم اسلام ته یو نوی پیغام ورکړ. کتونکو دا مختصره ویډیو پورا وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته پورا معلومات درکوم. خو اول دا दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. बिल्कुल کتونکو سعودي عرب په اسرائیل باندې یو ډېره لویه حمله وکړه. دا سعودي عرب دی عمل پوره اسرائیل ولړزول. بل اړخ ته سعودي عرب د مظلومو فلسطینیانو زړه وګټه او پوره عالم اسلام ته یو نوی میسج ورکړ. سعودي عرب اسرائیل ته دوبۍ ته د هوایي لارې ورکولو نه انکار وکړ او په اسرائیل دا خبره واضحه کړې ده چې دوبۍ ته به د دې پروازونو ته زمونږ د حدونو د استعمال بالکل اجازت نه وي. دا سعودي عرب دې قدم که پوره دنیا حیرانه کړه، نو بل خوا اسرائیل ولړزول. دا اسرائیلو د سعودي عرب نه د دې قدم اوچتولو بالکل امید نه و. سعودي عرب په دې قدم اوچتولو باندې د مظلومو فلسطینیانو زړه وګټه او پوره عالم اسلام ته یو نوی پیغام ورکړ. سعودي عرب په دې جرأتمندانه قدم اوچتولو باندې د عالم اسلام هیرو جوړ شو او د هر مسلمان په زړه کې د سعودي عرب عزت نور هم سیوا شو. کتونکو سعودي عرب اسرائیل ته دوبۍ ته د هوایي لارې ورکولو نه انکار وکړ. سعودي عرب په اسرائیل باندې دا خبره واضحه کړې ده چې د دې پروازونه دوبۍ ته زمونږ حدونه نشي استعمالولی. د سعودي عرب دا جرأتمندانه قدم د پوره عالم اسلام دپاره یو نوی پیغام دی. دا پوره دنیا مسلمانانو سعودي عرب ته په دې قدم اوچتولو باندې داد ورکړی دی. دا سعودي عرب د دې جرأتمندانه قدم نه وروستو اسرائیل د هوابازۍ د بین الاقوامي اصولو مطابق دوبۍ ته د تګ دپاره د سعودي عرب حدونه نشي استعمالولی. دوبۍ ته د اسرائیلو د پروازونو دپاره د سعودي عرب هوایي لاره په مکمله توګه باندې بنده شوه. دا سعودي عرب د دې جرأتمندانه قدم سره د دې خبرې امید پیدا شو چې اسرائیل به د فلسطین په حواله باندې په خپله پالیسۍ باندې ضرور اوس سوچ کوي او اسرائیل د فلسطین په حواله باندې چې اوس څه قدم هم اوچتی، نو شل ځله به وروستو او مخکې سوچ کوي. کتونکو سعودي عرب د بادرۍ په دې قدم اوچتولو باندې دا خبره ثابته کړه چې سعودي عرب د پوره عالم اسلام یو نر او بادر مشر او قائد دی او سعودي عرب د مظلومو فلسطینیانو او القدس سره کلک ولاړ دی. سعودي عرب په دې جرأتمندانه او د بادرۍ په قدم اوچتولو باندې پوره عالم اسلام ته دا پیغام ورکړ چې د اسرائیلو د لاس نیولو دپاره عالم اسلام ته هم د دغه رنګې قدمونو اوچتولو ضرورت دی. سعودي عرب بل اړخ ته عالم اسلام ته دا یو پیغام هم ورکړ که چېرته عالم اسلام د اسرائیلو خلاف هم دغه رنګې قدمونه اوچتول شروع کړه، نو بیا د اسرائیلو څه مجال دی چې د مسلمانانو خلاف جارحیت وکړي. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब